ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو کنټرول پینل ته پرون چې ویل کی ها سیسکی یو پاسورډ مې ته خو چې سیسکی څنګه ورکول شي یو سیستم ته ووم کوغه باندې کار تا کارو کو سره ما دا څنګه مالو کنه کار یو کو باندې کو به برتا زه صحیح شاباش دې کو خود نه کینو دې کې څنګه کار وکي دې کې کار وکړو موږ د لانجه جوړ کړو دې کو هم باندې کړي نو ټول کمپیوټر کې کار کوي ها راځو درس موږ ویلو ایڈمنسټریټیو ټولز دا هم ویلو کنه او پرون مې د کوډ کې کار وکړو چې کوډونه مې ته خو دا کمانډ لاین باندې یو پاسورډ چې زمونږ سره نه ایڈمنسټریټر وي او نه زمونږ سره څه یوزر پاسورډ اول چې سیستم رن کیږي پاسورډ لازم تاسو سیسکی پاسورډ بایوس تم نه راځي سیسکی دی صحیح ده چې سیستم سکیور صرف بلک سکین ښکاري نور څه نه ښکاري شاید تاسو تا ټرای کړئ کنه شاید نورم چا کتلې سره راځو اډیو پلی ته اډیو پلی کې زمونږ سره د پلیئر سیټینګز دي څه دي پلیئر سیټینګز زمونږ سره مختلف دلته کې songs کې شي ګوره که تاسو راشئ دلته چیک کړئ وای change default setting for CDs DVDs and device so that you can use automatically play music picture install software او bla 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 وای دې لار تاسو کولای شئ چې خپل مختلف ډیوایس په کمپیوټر کې تاسو سره لګېدلی وي هغه سیټینګ وګي سره لکه اډیو سندري په یو ځای پلی شي پکچر څنګه خلاصي تا د یو اس بي چې تا یو میسج درکې دا میسج وخی و نه خی یو اس بي ډایرک اوپن شي سره دا مختلف سیټینګ دي دا تاسو د کوم ځای نه کولای شئ اټو پلی سیټینګ نه کوي زه چې زماري کمپیوټر ته هر چا یو اس بي ولګېدل دا ډایرک راته اوپن کوي نو ګورته راشه ګور ریموویبل ډیسک آسک می ایوری ټایم زم چې نه دی خلاصي ما نه تاسو کوي هر اس بي چې لګيږي دیتا ډایرک ته مخلاصوا ما نه دی تاسو کوي زم چې تاسو مکو هم څه کوه اوپن فایل ډرایو ویوز فایل ایکسپلور زم چې ډایرک هغه یو اس بي خلاصوا صحیح ده کنه زه اوس راغلم ګور دلته یو اس بي د ما سره جب کې دا مې راواغستل او د کمپیوټر ته مو لګوله اوس به دا یو اس بي ډایرک خلاصي پښتنه رانه کې ګور ډایرک خلاص کړی نه دا انګلیسي کنورسیشن لاره راغلی صحیح ده کنه دا نو اس بي څخه ډایرک اوپن کړم معنی ها یار وایرس پر دې زما کمپیوټر باندې وایرس تاثیر نه کوي صحیح ده او دا غي قصه کې مو څه کنه دا ګور اس بي یا چوم زه چې څه هم بس ما غږ کوه اینه ډایرک اوپن شو زم چې دا چې اوپن نه کی اس بي صحیح ده چا امپورټنت ډیټا ضروری ډیټا هغه باید ونه کته شي کنه نو زه لازم کنټرول پینل ته جهتره دا دغه والا د شي دا ده خار والا نه کمپیوټر والا هغه هم دا شاندي آیار کړی سیستم یې صحیح ده کنه او فولډر نو ها اوټو پلی تر ازما او که چیرته زرا شم دغه ودیم چې ask me every time هر وخت ما نه تاسو کوله د چې مکو چې د یار چا اس بي ترازی او ډایرک هغه اوپن شي نو زه د اس بي راخلم ګور اوس به هغه شي اوپن کیږي نه اوپن شو نه شو ګور ما نه تاسو کو یو اس بي کنیکټ شو چو شو دا څه شو تا اویلیبل شي ډیوایس کنیکټ شو خو اوپن شو نه شو سره زم چې هیڅ عمل مخاوه نو عمل تو ټیک نو اکشنز کزل تراشه متهم ټیک نو اکشن به دا میسج ماته نه راکې سره ګور یو اس بي کې دونه خبره ټیک نو اکشن سیو میکو اوس به هیڅ عمل نه خي صرف د اس بي راغلل دا د اس بي ولګي دا ګور اوس میسج ورکو هیڅ عمل یې نه خو نه اوپن کو نه میسج ورکو سر فیس کې نه ده صحیح ده نو ډیپند ان یو دا تا پورې وس تعلق لري چې ته د خپل کنټرول پینل د لارې د ډیوایس سیټینګ څنګه وکي چې یار ډایرک اوپن شي د سره شایسته سیستم ته وایرس هم راشي ها نه ډایرک مو په خوا او کم عمل متر سره کو صحیح ده it's depend on you them ask me every time man تاسو کو choose what do you want to each type of media ګوره زموږ سره picture څه ته وي تصویر ته وي کنه the combination of څه هغه کې زموږ سره pixels یو picture د څه نه جوړ شوی د pixel نه جوړ شوی دی 1000 of pixels زموږ سره په یو picture کې کېږي pixel په پیژنې نه کنه دا ډاټ دا څنګه څه دي پکسلز دا پکسل نه څه جوړیږي زموږ سره تصویر جوړیږي او د تصویرونو نه څه جوړیږي به زموږ سره ویډیو جوړیږي
زر د تصویران چې په یو سکند کې موشن کوي حرکت کوي دا څه د ویډیو ده د ویډیو خپل تصویران دي خپل پکچر دي صحیح ده کنه فريمز دي یو فریم سیټ کې دا رواني دا غیر غون شي یو فریم سیټ ته جوړ شوی او پاغې نه جوړ شوی بیا ویډیو جوړ شي کته تاسو اي اي په نوم باندې دي اي اي artificial intelligence دی دا تاسو ته وی چې دا تصویر څنګه جوړ شوی دا کیمرا چې عکس اخلي دا په کوم شکل کې اخلي اول اکثر چپکې څونه حالت کې هغه پوزیشن څنګه لري پیډ څنګه راخلي هغه رومن څنګه کیږي دا تصویر دا ټول تاسو ته په دغه یو مضمون دی کوم مطالعه کې دا تاسو ته روبوټ سیستم تاسو ته څه قسمه دا هیومناید روبوټس دي صحیح ده کنه چې د انسان وندي کار کوي دا ټول دغه تاسو ته کوم روبوټ چې روزمره کار ژوند دی خلک کار کوي هغه سکیورټي ریزن د پر استعماليږي هغه کوم هازارډوس ایریا شي تاسو سره مثال هغه د انسان ته خطري ژوند دی د ماشين څخه د کار غسته کیږي د ټول مطالعه تاسو ته دی کوي چې تصویر څنګه جوړو کیمرا څنګه جوړو دا کمپیوټر څنګه پکچر تاسو ته خي دغه تاسو مطالعه کول شي د سبجیکټ نو دلته زمونږ دغه د پکچر کوالټي خي چې پکچر د څه وخی صحیح ده import photos and videos photos په دې کې ټیګ نو اکشن ask me every هر تصویر ته کلیک کې یو څه راشي تا هغه ډایرک اوپن کیږي اوپن نه کیږي او تا نه پښتنه وږي سره همدارنګه ویډیو زم چې زموږ کمپیوټر ویډیو چې کوم دی د همیش کرته باندې پلی کوه وینډوز میډیا پلیئر باندې پلی کوه پوه نه شوي صحیح ده میوزیک معنا اډیو سندري اډیو سندري چې زه هر هیڅ پلیئر وته مشخص نه دی زه چې په کلیک کوم باندې تاسو کې چې په کوم پلیئر دی ته پلی کوم زم چې دا ماته په څه باندې پلی کوه VLC میډیا پلیئر باندې پی کوو ګور VLC باندې صحیح راکنه نو دا شان ما د سیټینګ کو میموري کارت نه راځي هغه میموري کارت چې کمپیوټر ته ولګي هغه خپل خلاص نه کی څو خغیم په مقابل کې کم اکشن پکار دی DVD اډیو دا سیټینګ تا وکړو ته چې دا یو سیټینګ ته چې ارزه بعض وخت کې سافټویر نشي استعمالول انسټالول ته ګوري دا ask me every time هر سافټویر سي ډي چې زواج نه زم چې سافټویر سي ډي واچم دا باید خپل انسټال راشي بږي او زه چې په نیکس باندې کلیک کوم نو دا باید شي انسټال شي په نیکس باندې کلیک کوم دا باید شي زموږ سره انسټال شي نو زه وایم چې هر سافټویر هر سی ډي چې را لاسه انسټال اور رن پروګرام فرام میډیا هغه ما ته رن کا چې هر سافټویر سی ډي وزاجم زه په سیګر څم راګرځم نه چې د سیټ اپ چیرته ده نو دې سره دې سیټینګ سره دا د شان دی او باکس کلاش او په باکس ته د لیکلي او سافټویر سیټ اپ رن شي رن کې نیکس راشي تا نو دې ته نیکس سره څه کول شي سافټویر انسټالول شي تا ته ضرورت نشته دی اوس چې ته لاړ شو هغه چیک کې دا کې ترانسفر کړئ یو کین ډو اټ په نو شوي لکه او هر سی ډي چې راځي ته په داسې یو باکس کلاس یعنی کې نیکس به کینسل به او همدارنګه یو بٹن کې دی شي کینسل تاسو سره نیکس ټي او باقي یو بٹن بلم کې دی شي اوپن کوم نه راځي صحیح گیم کې کوم دی گیم خدا غنا بدل ته انسټالي کنه انسټالي ټول همایل ک گیم سی ډي او کړه سافټویر سی ډي او تاسو په پم دې شکل ډالي ګران شي نیکس براشي کینسل براشي او بک بٹن براشي ډایرکټ نیکس سره ارڅ انسټالول شي دا ضرورت نشته چې سافټویر سیټ اپ کوم دی کې بعضی سافټویر سی ډي چې هغه کې سیټ اپ نه پیدا کیږي دا سیټینګ دلته یار غاډه خپل هغه سیټ اپ راځي کېده پرینټر اوس پرینټر انسټال دی سره سی ډي واچ خپل رټن نیکس کا پرینټر انسټال یې سره نو دا سانتیا ده سہولت ده زم دا یو سیټینګ هم ما خوښ نه ریسیټ آل ډیفالت ټول عادي حالات ته وګوره کوم تغیرات چې ما کړی هغه ټول څه شو خپل لومړني حالات ته راغله کب نه موافق شو پوه نه شوي په دې پوه شوي Berazoo BitLocker drive encryption ta BitLocker drive encryption is used to protect your drive دی پتا تر باندې کول شي چې خپل USB ته یا تاسو خپل د ډرایو ته یا یو هارد ډیسک ته ایکسټرنل هارد ډیسک ته ورکړئ پاسورډ ورکړئ یعنی USB ته ورکول شي پاسورډ ډرایو ته ورکول شي یو هارد ډیسک تاسو پاسورډ په دی باندې ورکول شي راشي BitLocker drive encryption کلیک کړئ تاسو چې کلیک کړئ بچا ته پاسورډ ورکړئ ډی ډرایو ته ورکړئ M ډرایو ته ورکړئ C ته C باندې هونه کیږي ځکه چې دغه زموږ سره وینډوز پرته ده وینډوز د هر څوک استعمال کی خو چې د وینډوز په داخل کې زموږ سره کوم ډیټا ده هغه باید استعمال څوک نه کړي هغه باید شي خاص کسان ته علاوه شي نو زه راځم ډی ډرایو ته او په دې کې ټرن آن BitLocker ته په ډی باندې پاسورډ ورکوم
نو ګوره دلته ما نه ګوره یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایو ا پاسورډ ورکوي صحیح ده کنه که زه دا کلیک ورنه کوم دا ان نه کوم نو زه څنګه پاسورډ څنګه ورکوم دا صحیح ده دلته پاسورډ څنګه ورکوم نو ما دلته ورکو چې یاره دا پاسورډ صحیح ده دا بل چیک څه د پاره استعمالي سمارټ کارت یا ډیبټ کارت یا کریډټ کارت دا کارت سره هم ته د بانک کم کارت چې د ویزا کارت د دې کارتونو هم ته کولای شي چې د خپل سیستم ته ورکې پاسورډ ورکې کارت سپیسیفیک کوډ دې سره دا کې کوم کله چې کارت دې ته سکین کې دا کې سره کارت نو بیا د خلاصيږي سره پوه نه شوي زم چې را کارت خو ما سره نشته ز خپل پاسورډ وکم 1 2 3 4 5 6 7 پورې 1 2 3 4 5 6 7 دا غن پاسورډ ورکو یو اضافه شو چې نیکست ورکم where the password provided does not meet minimum length or required password باید د حروفونو زیات نه صحیح ده کم نه باید کنه او ماکسیمم 2 حروف دي ښه اته حروفونه باید کم نه اوسېږي نیکست کا اته حروف شو صحیح شو ګندې نو ورته معنا تاسو کوي وای ته هیومنی وای هڅه نه چې دا پاسورډ یې شي کنه هیومن شاید هغه دماغ دغه دی کنه وتل شي یو جنس یو پاسورډ یو کی هېرېدل شي وای تعالی مون یو بل کلی درکو د دې لپاره چې کلی درکو وای د سینې دا پاسورډ تا نه شي کولای شي دا غي کلی په درو باندې هم ته فایل وڅ کې دا ډرایو دی اکسس کې وای دا کلی ته چیرته سیو کې صحیح ده دا په مایکروسافټ انلاین اکاونټ د سشټ انټرنیټ کې ته سیو کې نه یو اس بي کې سیو کې نه سیو ټو فایل پرنٹ ا ریکوري کې زم چیر دا وز سیو کوم یا خو یو اس بي کې سیو کا یو اس بي م تیار ما شته زم چیر ټو سیو ټو فایل کې به سیو کوم یو فایل کې دا سیو اغه نور څه دا ریکوري کې د نوم بدل نه بدل زه ته چې زه ته دا نوم بدل کوم سری په ډول کوم کی ډیسکټاپ او ډیسکټاپ کې سیو اوکې صحیح شو کنه بیا نیکست دې نور څه تاسو نه بیا هم ته پوښتنه کوي لومړی کې وي encrypt use the space only faster and for best for a new PC and drives او د بل کې وي encrypt entire drives slower but best for PCs and drives already in use نو لومړی encryption چې کوم یو دی دا هم ډیټا انکریپټ کوي تاسو ته دویم هم ډیټا انکریپټ کوي فرق دا چې لومړی لږ تیز دی نسبت دوهم ته نو ما او هغه خې انکریپټ شکل کې start encryption بس زما ډرایو ته پاسورډ ورکړل ګور یو قلب ته راغی او قلب خلاص دی یا فارمیټ کې فارمیټ خو به خبره ده کنه نو ګور پاسورډ زما انکریپشن شو روان شو ډرایو کمپلیټ دا پرې د مکمل تور سره سوچ دا کمپلیټ شي ها صحیح ده هغه سم شاید وسی راوس روان دی ګور هغه پرسنټیج زمون سره ګور 2% کمپلیټ 3% همدار ده او دا الته ډیټا ځایته ده ټول انکریپټ شکل تاړي بل فارم تاړي دا ما څه کو دا چې مکمل کیږي دا به ډیر وخت ونیسي زه ما کلوز کو چې کلوز مې کو کرال هم دلته ګور ډرایو ته نو وز زمون سره ګور دلته قلب اچل شي خو دا قلب کار نه کوي نه کوي ځکه چې دا خلاص فارم کې پروت دی خلاص دی دا قلب څه دی اله دی سره نو کله چې دا تاسو ګور دا پرې دی ترڅو مکمل شي چې ټول ډیټا ستا انکریپټ شکل ته واړی نو ما خو کلوز کوم تیر شوم ته صحیح ده نو وس دین اورسته ته چې یار زه دا دون وخت نشم انتظار کوله بعد قلب واچي دی ډرایو نو کمپیوټر به دی ریسټارټ کې څه واخلي دین اورسته بلاشي کمپیوټر به دی ریسټارټ کې او ریسټارټ نو اورسته کدا پوره شوی هم نه نو تا نو به پاسورډ غواړي یو اس بي ته ورکې ډرایو ته ورکې ډیټا ته ورکې دا صحیح ده پوه نه شوي نو کمپیوټر به ورپسې به څه کوو مونږه ریسټارټ کوو اوس دا قلب ختمو مو ام جی ارزا زمانه ده په کار بیټ لاکر ډرایو انکریپشن ته بر اعظم او په دې کې ما کوم ډرایو ته قلب ورکړې ډی ته او ډی کو دیم چې ټرن اف بیټ لاکر بس په ریموو ټرن اف می کو باندې کې تیر شتي پینې لګوم بیټ لاکر پینې لګ اوس راشي ګره قلب بچ شي واول ته وړاو می کو ختم شو صحیح ده کنه نو بس دغه نه یاد کې چې بیټ لاکر بدرو باندې من کولای شو یو پاسورډ ورکړو هارد ډیسک پاسورډ ورکړو سره پوه نه شوي ها کلر منیجمنت تاسو څه کوي د رنگ د کلر تاسو آئیډنټیفای کوي چې د سیستم ګرافیکس څونه دي زموږ سره خو که تاسو کلر منیجمنت باندې کلیک کوئ او دلته راشي تاسو ته وایي ګوره ډسپلی جنریک 1 and 2 پن ټچ زما سره ډسپلی دوه خو دلته هم نه کنه دلته 1 and 2 دی کنه
او مانیټر انټرنل HD صحیح ده کنه د دې هغه ریزولوشن یا ګرافیکس زموږ سره څونه ده 3000 د سیستم ګرافیکس څونه ده 3000 ده آیا دا ګرافیکس ګورو او دلته تاسو ما ویلو چې یاره تاسو ایڈمنسټریټیو ټولز راشي او په دې کې سیستم انفارمیشن کې ګورئ دې کې ګور تاسو ته بیسیک معلومات درکې د سیستم په اړه کې کنه دې کې تاسو ګرافیکس وګورئ ها ګرافیکس دلته نشته دلته کې ما خپل دلته چې مخکې شاید هارډویر کې خو ګرافیکس دلته چیک کوي تاسو نه پیغام بل ورس ما خو چې اوس څنګه نه دی چیک کوم دلته کې ویډیو سره ورته چیک کوي جیته راشه دا خو فزیکل خو ګرافیکس د دې سیستم وستونه دي دلته ونه خو د کولای شي چې تاسو چې تلل شي کنټرول پینل نه او کلر منیجمنت نه د سیستم تاسو ته ګرافیکس او کلر چې کوم یو دی ګور چینج ایڈوانټیجز کلر منیجمنت سیټینګ فار ډسپلی سکینرز اینڈ پرنټرز دا د کلرز آیډنټیفیکیشن تاسو دې څونه ګرافیکس سپورټ لري کوم چې د پرنټر لپاره او د څه لپاره سکینر لپاره یعنی دا څونه سپورټ ورکړي چې کلر څه کې دغه د فایل ته سکین کې کنه هغه لپاره پرنټر ضرورت دي ډیټ ان ټایم هو ټول بوېږي چې واخ او تاریخ د دې کې خاص خبره نشته دا سو واخ چې د شي تاریخ چې د شي دا وکم وخت او تاریخ بدلول دي کنه چینج دغه څنګه چې خپل د مټ سات کې دغه ټایم بدله دغه د 10 بجې کې دلته سکندونه بدل کې دلته منټ بدل کې دا سکند بدل کې دا منټ دي کنه او دلته AM او PM کې صحیح ده زه کینسل شوم بس بدل مینه کوسه خو نه شوي خاصه به د ډیټ ان ټایم تراشم د ماته د سیستم صرف PM د نو زبر تاسو کوم نور تاریخ صحیح ده دا وای AM صحیح ده دلته کلیک ان دا بچی شي AM بشي اوکې بشي اوکې بشي خو نه شوي default program choose which program you want Windows to use for active like web browsing editing photos sending emails so لکه ته خپل پروګرامونه عادي حالات ته راوړي څنګه ډیفالت پروګرام کې مطلب د دې ډیفالت پروګرام نه زمونږ دا دی زم چې زما سره د لیست اف ویډیوز دي څه دي ویډیوز دي دلته ویډیو دي زما سره دا ځینې ویډیو زما سره غواړي باید دا ضرور باید پلی شي په څه باندې په VLC باندې ځینې پلی شي په څه باندې وینډوز میډیا پلیئر باندې لکه ځینې ته یو سپورټ ورکوي ځینې ته بل سپورټ ورکوي پکچر دی صحیح ده کنه ځینې پکچر زما سره باید پوټو ویور باندې خلاص ځینې پکچر زما سره وینډوز ډیفالت چې کوم د پوټو شو د پاغه باندې خلاص سره نو مختلف ویوز دي وزم چې دا د وینډوز میډیا پلیئر داسې بعضی ویډیوز دي بعضی داسې ریکارډ د درس د چې هغه ضرورت دا خو ما په دې بل کړی نو داسې شی شو اوټ اف ډیفالت دا څه دی out of default راځو ګور چې دې زموږ سره چې شی څونه out of default set your default نو دا لوډینګ کوي or types of protocols it can open click the program صحیح ده دا لوډینګ کوي چې څونه out of default نو ټول تا تراوال راځيږي صحیح ده اوس راشي که مثال په تور راشم دې کې ودیم چې VLC نو VLC کې ګوره this program has 58 out of default 100 سل پیسه ده کې اته 50 پیسه داسې څه شیان دي چې هغه ضرورت د څه دي د VLC دي خو هغه په نورو پلیئر باندې پلی کیږي یا نور پلیئر باندې هغه څه کیږي خلاصي وینډوز میډیا پلیئر باندې سټرام کوډ باندې خلاصيږي هغه بل کوم پلیئر دی کم پلیئر باندې خلاصيږي سره کیو پلیئر باندې خلاصيږي هغه نو دا ته 50 زم چې هغه VLC هغه by default سوسیږي په VLC باندې سو ګور this program has all its defaults نو ټول سیټینګ څه شو نارمل شو ګور هغه اته 50 out of 100 میسج شو ختم شو دلته خو نه شوي لکه چې پوه شوي که زه به راشم همدارنګه وینډوز میډیا پلیئر دې کې یو لس دي سیټ از ډیفالت دا ټول پروګرام ته کولی شي څه خپل ډیفالت حالات ته راولي نو چون دلته هغه ویډیو مخکې ګوره زما سره که شکلونه ته تاسو کاته دا په څه پلی کېده VLC باندې پلی کېده اوس په څه پلی کېږي وینډوز میډیا پلیئر باندې پلی کېږي پوه نه شوي او که دا ډیفالت ونه اوسېږي ورته ډایرکټ هغه د VLC هغه په وینډوز میډیا پلیئر پلی کړي نو بیا به تا ته دا تصویر نه ښیي پوه نه شوئ
ګورې که ډیفالټ ته نه کې او ته د دې سیټینګ ډیفالټ تاسو ونه اوسېږي دا ډایرکټ په ویل سی میډیا پلیر کې اوسېږي او ته په وینډوز میډیا پلیر باندې پلی کوې نو بیا به تا ته دا پکچر نه ښیي درته بیا به ته ډیفالټ کې ده صحیح ده کوم چې ډیفالټ کې نو بیا به دا سیټ کېږي درته نه بس دا خو دا کمانډ دی ډیوایس منیجر دا ټول مونږ ویلو ښه که تاسو فکر وکړئ تاسو دا ټول ډیوایس ما ویلو چې یو اس بي څنګه بندوي انټرنیټ وای فای د کارونه کې د ټول سیستمو کې وای فای به کار نه کوي تاسو ته مال چار دی سیستم کې ساوند کار نه کوي کلر خبره مې کړې بل تاسو ما ویلو چې د کیمرا د دې د کیمرا دی بند شي چې سکیپ کې څوک استعمال نه کوي چې ډروم خبره مې ته کړې و دا ټول تاسو مال چې پروسس کې به ګوتی نه وي کیبورډ مې ته ویلو ماوس مې ته ویلو دا شان تاسو ټول دلته نه پاور کولای شي صحیح شو ډیوایس ان پرینټر دې د لار تاسو کولای شئ چې ویو یور منیج ډیوایس ان پرینټر کم پرینټر تاسو سره انسټال دي کم ډیوایس تاسو سره موجوده شته دی دا غزما فون دلته کنیکټ دی کنه دا فون دا ور د دې لارې ما سره انټرنیټ شیرینګ دی کنه که تاسو راشئ ایچ پی لیزر جیټ دا زما پرینټر دفتر پرینټر می دی ګور دا زما سره دلته اویلیبل دی صحیح ده کنه دا زما بل پرینټر دی دفتر ګور دا هم د فاکس سیستم نو کوم ډیوایس باندې دا کار کړي کوم چې انسټال کړي فاکس دی کله په سیستم باندې کنه دا سره ټول تاسو څه کوي کوي د تخید ده ډیسپلی تاسو کولای شئ خپل ډیسپلی ته وخوي چې میډیم سایز لارج سایز دی وینډوز کدا یو یوزر کلیک کوم نه دا ګوره د ما سره چینج کیږي سمال سایز ګوره کلکې نه ټول ټیکس وتا ته وړو کې ښکاری میډیم کې متوسط لارج کې ودا کلکې نورم غټه شي ټیکس سایز بزیات شي او هر یو کې چې خپل اپلای کوي سره وینې شوي بس ده خاله ده او یو ورځ دوه ورځې نور یو بس د خیره خدمتي بیا به زوی مسور